زیاتره ملګري اوس هم داس دي چې دوی په خپل موبایل کې د خپل موبایل د سکرین څخه ایپس ډیلیټ کړي. دوی دا فکر کوي چې زموږ د موبایل څخه ایپس پرمننت ډیلیټ شو. نو تاسو د موبایل څخه ایپس پرمننت نه دی ډیلیټ شوی، تاسو موبایل کې اوس هم کنیکشن موجود دی. که تاسو بیټري یوزیج کوي او همداشان تاسو موبایل کې دغه ایپ فعالیت لري، که چېرته تاسو غواړئ خپل ایپس پرمننټلی ډیلیټ کړئ، نو تاسو باید په دې طریقې سره نه کړئ ډیلیټ چې د سکرین څخه یې ان انسټال کړئ. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه ښایم څنګه به تاسو د خپل موبایل څخه پرمننت ډیلیټ کوئ، یعنې د دایم لپاره به ایپس یا اپلیکیشنونه ډیلیټ کوئ. راځئ دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ او که خوښه مو شوه لازماً نورو ملګرو ته هم در سره شیر کړئ. ښه ملګرو، دلته راځو خپل د موبایل سیټینګ ته راځو. کله چې د موبایل سیټینګ ته راغلو، دلته به تاسو خپل سیټینګ راخلاص کړئ. وروسته به تاسو دلته راشئ، موبایل سیټینګ به تاسو ګوګل پیدا کړئ. کله مو چې ګوګل پیدا کړ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په ګوګل باندې کلیک وکړ څنګه آل سرویسز ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته به تاسو راشئ، یو آپشن راځي کنیکټډ ایپس، دغه به پیدا کړئ، لاندې به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو به دلته لږ شان انتظار شئ تر څو تاسو دلته راتلونکې صفحه راشي. نو دلته دغه صفحه راغله. اوس دلته واتساپ ته راځم، واتساپ باندې کلیک کوم. کله چې واتساپ ته راغلم دلته لږ شان انتظار کېږم. ګورئ ماته اوس واتساپ راځي. دلته اوس دغه وګورئ، لاندې دغه پای کې یو آپشن دی ډیلیټ آل کنیکشنز یو هاو وذ واتساپ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، کنفرم به یې کړئ. په دې سره ستاسو څومره کنیکشن چې د واتساپ سره یې هغه به پرمننت ختم شي. هر ایپس چې ان انسټال کوئ له دغه ځایه انسټال کوئ تر څو په راتلونکي کې ستاسو ډیټا ته اکسېس ونه لري، یعنې د دې فعالیت ټول ستاسو په موبایل کې ختم شي. که چېرته مو هلته په سکرین باندې ان انسټال کړ نو لازما ستونزه جوړوي او ستاسو ډیټا ته اکسېس لري. تاسو نور ویډیوګانو لپاره لازما موږ در سره فالو کړئ.